د مور مینه په زړه پورې کیسه. یو ځوان هلک چې هره ورځ به په کور کې د میرمن او مور ترمنځ جنجال نو غوښتل چې د مور څخه ځان خلاص کړي. فیصله یې وکړه چې مور باید په ځنګله کې خوشي کړي. نو مور یې په شا کړه او د یوه لوی ځنګل په لور روان شو. یو هسک غره ته وخوت چې خپله بوډۍ مور هلته پرېږدي تر څو راکښته نه سي. نو کله چې د ځنګل په منځ کې د دنګو او هیبتي لویو بوټو ونو لاندې تېرېده، نو مور به یې د پاسه د ونو څانګې ماتولې او په ځمکه به یې غورځولې. هلک خپله مور په غره کې پرېښوده او یوازې را روان شو. لیکن لاره ډېره هیبتناکه وه. هلک فکر وکړ چې که خدای تعالی مه کړه لاره مې غلطه کړه نو هسې نه په بل لوري لاړ سم او حیوانات مې وخوري. په دې سوچونو کې چې مورکۍ پرې آواز وکړ چې زوی جانه ګوره چې لار درنه غلطه نه سي. ما به په لاره کې د ونو او بوټو څانګې په دې خاطر راماتولې او په لاره مې غورځولې تر څو تا ته بېرته تلو کې مشکل نه وي او لاره درنه غلطه نه شي. اوس په همدې نښو نښانو بېرته ولاړ سه. زوی جانه ناوخته در ژر ژر ولاړ سه چې ښه ده تالک مهړه یم زناور درته نقصان ونه رسوي. په خیر لاړ سې زویه. په دې وخت کې د اوښړو ډنډونو د هلک په سترګو کې سیلابونه جوړ کړل. زیات پښیمانه شو. مور ته راغه، غاړه یې ترېنه واخیسته، لاسونه یې ورته خپل هړل او بېرته یې ډور ته بوتله. تر ټولو عجیبه خو دا ده چې زوی د مرګ سوچونه یې او مور یې د سلامتۍ فیر. مور جانه د مینه ناک زړه څښتنه د هر وخت یې قدر او عزت وزره چې دغه نعمت په عمر یې انسان ته یو ځل ورغولي